امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه گاون کې به یو کس پاتې کېدو لوهارو وسپنې به اور کې ګرمولې د هغې نه به چړې چاکوان دا لا بلا دا سیزونه رغول وفات شو یو عالم یو بزرگ خوب کې ولیدو تپوس دې کې د دې لوهار نه وی کم مقام او مرتبه د الله درکو هغه وی کم مرتبه مقام چې امام احمد ابن حنبل ته نصیب شوی هغه مقام او مرتبه را الله را کړو دی حیران دی دی لوهار خو صرف هغه خپل کار کړی دی او مونږ به کا نور خود سې نه دی کړی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه خود دین په خاطر باندې ډیر قربانه ډیر سخت چې دی غتیری کړی دی د وخت بادشاہ د وخت گورنل اغله کوړی چې دی هغه ور کړی دی ډیر حالت پاګه باندې تیر شوی دی نو څنګه یو وسپنی والتا څنګه یو ګلکار سړی تا یو مزدورکار سړی تا د امام احمد ابن حنبل مقام څنګه حاصلېږي ډیر هغه زمانه کې نور بزرګانو هغه ته د خپل خوب بیان کو هغه چې کول ولا نه به معلوماتو کو کې دي شي داسې عملی کړي چې کله هغه معلومات کړو هغه سوچو کو چې د خدا سره عبادت نه دی کړي خو دوه خبرې پکې وي یو دا چې پین وخت منځ به کاو چې کله به اذان شروع شو نو کده به دا سټکی داسې اوچت کړي او د بانګ आवाज به اوري نو واپس داغي وسپنی لنه دی راچولې اغه سټکی به د وګینه واپس کې خود پزما کا باندې چې خدای الله نو واغست شو زبم بیا دا کار چې دی هغه کومه دا هغه زینب ډایرک جمعات ته چې دی هغه ته نو یو به دا کار کاو چې د مانزه اهتمام به کاو مونږ چرته چې دی هغه نه دی پرخ او دویم دا چې کله بشپشوا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه به عبادت کو شپه به رونه ولا الله تبا ولاړو زما خاون بچیو مزدورکار سړی ټول ورځ به دا اوس پنه ټکولې ماسوتن بستړې شوی نو دا به وی چې یا الله کاش چې زم وسګار وي زما دومره اهل او عیال نه وي زما دا مزدوری چې دی هغه نه وي او امام د امام احمد ابن حنبل په شان د عبادت چې دی دا کړی وي نو هغه بزرگ او فرمایل چې الله تبارک وتعالى دغه دوو خبرو د وجه نه دغه ذمہدار او دغه مزدورکار کسلا د امام احمد ابن حنبل مقام د دوو عملونو د وجه نه ورکو یو دا چې مونږ نه دی پرېخي دویم دا چې بزړه کې هغه صحیح طلب د عبادت هغه عبادت خو کول نه شو هغه طلب او هغه درد په زړه کې د هغه د وجه نه الله د امام احمد ابن حنبل مقام او مرتبه ته ورسو نورونو مونږ خدا هغه خلکو به شان عبادت نشو کولی هغه شان شپې نشو نولې خو چې د هغه خلکو په هغه لین کې ځان راولو یوسف علیه السلام چې کله د مصر بازار کې خرڅېدو نو ډېر غټ غټ تاجران بادشاهان راغلیو یو بوډۍ پکې را روانه وه هغې د ځان سره څه وړی مړی څه ویښته راغوستي چا دې تپوس وکړو وی څه کوې وی زما یوسف خرڅېږي او هغه چې دی هغه اخلمه چا ورته وي څنګه به اخلي وي هغې دغه غټ غټ تاجران بادشاهان کروړپتیان راغلي دي وی ما ته پته ده چې زه هغه نشم اخیستی د دې دپاره ځم چې د قیامت په ورځ اعلان وشي چې د یوسف علیه السلام خریداران پاسه چې زم په هغه خریدارانو کې چې دی هغه څه شم پاسم چې د قیامت په ورځ اعلان وشي چې داسې خلک هغه پاسه چې داسې عبادت یې کړی دی نو مونږ خو هغه شانتې نه دی کړی خو د هغوی پیښې د هغوی په شان دی لږ لمم کړی دی کیدای شي الله پاک د دغه مشابهت د وجې نه د هغوی په هغې ټولګي کې د هغوی په هغې ډله کې چې دی هغه مونږ څه کي هغه چې دی هغه پاسي نورونو د رمضان المبارک شپې ورځې دي دا د رحمت هغه عشره چې دی هغه شروع ده چې دی کې مونږه عبادت لزور چې دی هغه ورکو دقه شان صدقات لزور چې دی هغه ورکو دقه شانتې به مناجاتو کې ذکر او اذکار وګدیږ دي دعاګانې د الله پاک نه چې دی هغه